دا خو د روسانو د ظلم نه و چې دغه نمونه ده چې تاسو وینئ دغه ټانکونه چې کله به دوی محلي هغه ته راغله ولسوالیو ته به راغله ولایاتو ته به راغله ښځې او نر به یې یو ځل وژل. هموطن ما را شهید کردن، زخمی کردن، به صدها خانه و دیار ما از بین رفت. که همین مجاهدین با نان خشک با یک مشت کشمش یا توت یا می رفتن در کوه می جنگیدن. شوروی ها به خاک ما افغانستان تجاوز کردن و تجاوز وحشیانه و ظالمانه خود را انجام دادن. مونږ په خوشحالی د جامو کې نه جایدو په دې چې دا اکثر کافر راغله او ووت لاړ او شرمنده شو خجالت سو. واقعا جهاد مردم افغانستان فرد فردی افغانستان از هر گوشه افغانستان اینا مبارزه کردن. افغانستان د نړۍ د زبرځواکو هیوادونو د ماتې ټاټوبی. وای ټیټ مې مه ګڼه غورځنګ را باندې مه کړه ټیټ مې مه ګڼه غورځنګ را باندې مه کړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر تاسو ملي راپور ګورئ او زه محمد عمران بهادر مو کوربتوب کوم. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ دا هغه څلي دي چې د دلوې د 26مې نیټې یاد زموږ په ذهن کې راولي. دا هغه څلي دي چې د شوروي سرو لښکرو ته مو ماتې ورکړې او افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې. په همدې ترا مو دا ملي راپور ځانګړی کړی د همدې خپلواکۍ لپاره تر څو هیوادوال د دې څخه کوم یادونه په ذهن کې لري کومې قربانۍ افغانانو ورکړي چې داسې خپلواکي لاسته راوړي او ورسره په څنګ کې ځوانان باید د دې خپلواکۍ څخه څومره هغه تجربه واخلي څومره یو ښه ذهنیت واخلي تر څو موږ څومره میړانه له ځان سره لرو او ورسره د هیره نوي په څنګ کې به د مشرانو سره هم خبرې اترې کوو د جهادي مسیر هغه هیوادوال چې په همدې جهادي مسیر کې قربانۍ ورکړي دي جهاد یې کړی دی او شپې او ورځې یې تېرې کړي د هغې سره به هم خبرې اترې کوو خو تاسو تر پایه له موږ سره اوسئ دا ملي راپور د خپلواکۍ له ورځې څخه مه هېروئ. په انتظار وستا ستا پراتلو بوت پړنګېدو شولو ظلم او وحشت په ختمېدو شولو. د خپلواکۍ ترلاسه کول یوازې د یو ملت د ازادۍ لپاره نه بلکې د هغه د عزت حیثیت او تاریخي هویت د ساتلو لپاره یوه ستره مبارزه ده. د تاریخ په اوږدو کې ملتونه د خپلو ارمانونو لپاره بېشمېره قربانۍ ورکړي دي چې دا مبارزې د هغوی د خپلواکۍ پر لور د ټولو هڅو او قربانیو سمبول ګرځي. خپلواکي یوازې د سیاست ازادي نه بلکې د فرهنګي او ټولنیزو ارزښتونو د خوندي کولو د پرمختګ لارو جوړولو او د خپلو نسلونو لپاره د یوې روښانه راتلونکي په جوړولو کې مهمه ده. افغانانو د خپلواکۍ لپاره یوه ستره او تاریخي مبارزه وکړه چې د شوروي اتحاد سرو لښکرو سره د مخامخ جګړې په ترڅ کې د خپل ټاټوبي د خپلواکۍ لپاره سترې قربانۍ ورکړې. د شوروي اشغال د افغانستان په تاریخ کې د یوې خونړۍ او ستړې دورې په توګه پاتې شو. افغانانو د خپلواکۍ غوښتنو لپاره مقاومت وکړ او د نړۍ په تاریخ کې د بې مثاله شجاعت او د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره مثال وښود. لمر د نبوت پراختو شولو لمر د نبوت پراختو. قدرمن لیدونکو اوس ورځو د هغه کسانو په لور چې دوی په همدې جهادي مسیر کې قربانۍ ورکړي او جهاد یې کړی او دغه خپلواکي موږ ترلاسه کړې د دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی څه نظر لري د همدې خپلواکۍ په تړاو. پراختو شولو توره نړۍ ستا ښکلا رنګینه کړه توره نړۍ ستا ښکلا. چې کله به دوی محلي هغه ته راغله ولسوالیو ته به راغله ولایاتو ته به راغله نو کله کله به یې داسې ښځې او نر به یې یو ځل وژل. ښځې او نر په کورونو به یې حمله کوله چې داسې به یې ګوته چاجګه کړه چې دوست هغه به یې لا پرېښوده دا نور چې به و هغه به یې ټول وژل. غوایي یې حتی ووژل
داسې ظلمونه یې وکړه چې یعنې هغه تاریخ یې هېرولی نه شي. داسې به په دې سړک چې به تله لندې د مجاهدینو په سړکونو کې د باغونو کې به مجاهدینو او دوی به په سړکو کې روان دي. اول به یې سپي خوشې کول، د سپیو نه به یې وروسته بیا پیاده خوشې کول، د پیادهو نه به یې شاته شوبلې خوشې کولې، د ټانکونه دا ثقیله سلاګانې به وي. بیا به دوی تله تر څو به یې پل پل به یې د قدم په قدم به یې د مخکې تله و، نور به یې دلته شاته مسلمانان وژل. او چا چې به ګوته جګه کړه چې دوست دوست به یې ورته ویلې، هغې ته به یې لا څه نه ویلې، نور به یې عمومي او قتل عام به یې شروع کړی وي تر څو به یې هغه ولسوالي. بیا به یې 5 ورځې 4 ورځې بیا هغه ولسوالۍ په تصرف کې وه، بېرته به یې طاقت ونه شو، وسه به یې ونه شوه، بېرته به راووتل. نو داسې وراني یې وکړل چې هم تاریخ یې هېرولی نه شي. ختمېدو شولو فرق د رڼا خپور ستا په راتلو شولو، ظلم او وحشت په ختمېدو شولو، وړانګې د رحمت او هدایت خورې. دا خو د روسانو د ظلم نه و چې دغه نمونه ده چې تاسو وینئ، دغه ټانکونه پاتې دي دغلته، او دا یو نمونه غوندې ده. دا په بسته افغانستان کې دوی دغسې ظلمونه زیات کړي، خصوصا په ولسوالۍ د خان آباد کې چې ټولو ته معلوم ده. هلته زموږ یو تره و په دشت لوګر کې شهید سو، په نوم د ضابط میراب شهید، چې ټول دنیا او ټول اسلام جهان پې افتخار کوي. نو استاد تاجدین شهید و، قماندان صاحب امیر و، دا د هغه غټ غټ مجاهدینو د جملې نه و. نو چې دوی شهیدان سول او روسانو ډېر ظلمونه کړي، خصوصا په تمام د افغانستان کې، خصوصا په ولسوالۍ د خان آباد کې چې داسې دقیق د ما نه په یادېږي تاریخ یې، خو زه تقریبا رابطه وړکی به وم چې د موږ ورونو قصه کوله چې یعنې سخت ظلم یې په ولسوالۍ د خان آباد کې، په کندوز کې، په تمام افغانستان کې کړی ده. چې مخکې مې وویلې چې دغه یو سال یو نمونه یې ده چې دغسې دا ټانګونه او د دې ظلم د روسان نه پاتې دي. هموطن ما را شهید کردند، زخمی کردند، به صدها خانه و دیار ما از بین رفت، تخریب شده اکثر تجاوز روسا. حتی وقتی خروجشان در 4 دل که در سالنگ قتل عام کردن مردم مسلمان، تقریبا که از 2000 بیشتر مردم در سالنگ در روز 4 دل روز خروج روسا که شروع شده بود خروجشان، اونجا مردم بیچاره سالنگ قتل عام کردن. پدر ما از دست همین روسا برده شده، شهید شده و چوب تیاق چیزیا مبارزه کن در برابر شوروی دیگه دستگیر شد. ما تا حال نه زنده او را دیدیم نه مرده از او را دیدیم. ما 12 ساله 13 ساله آدم بودیم که پدر ما رفت. مشکلات بود که مردم بسیار زجر میداد، شهید میکرد، پشتک ما را، پشتک ما را، خرد ما را، سفید ما را، کلان ما را، بچه جوانوان ما را خب بیخید در جایی که گیر میکرد میبرد به کل دنیا، به کل افغانستان معلوم است که در زیرای بلدوزر میکردشان، خجر میکندن، منداختنش. جلوه شولو ظلم او وحشت په ختمېدو شولو، فرق د رڼا خپور ستا په راتلو شولو، ظلم او وحشت په ختمېدو. په حقیقت چې ډېر ظلم یې وکړو چې د هغوی یتیمان یا هغوی شهیدان، هغوی د خپله دغه زندګي او د خپل هغه شیرین عمر په جهاد او په دې هغه کې قرباني کړې چې وطن آزاد کړي د اشغال نه، د روسان د اشغال نه. بیا پس الحمدلله چې امارت اسلامي کامیابه سو، دوی امریکایان هغه کړل، شکست یې ورته ورکړ. نو دغه موږ ته د موږ په ذهنو کې، د موږ په هغه کې داسې یو د مجاهدینو یو قهرماني او د مجاهدینو یو سرګندونې دغه یو کوي منتخی که همین مجاهدین باور میکنین فهمیدی که با نان خشک، با یک مشت کشمش یا توت یا میرفتن در کوه می جنگیدن. یعنی هفتهوار فهمید در خانه خود نمی بودن، نمی آمدن، مشتکای خود نمی دیدن. همین فهمیدی زحمت‌های مجاهدین بود که فعلا فهمید به پیروزی رسید. و حال شکر میکنید که یک دولت بسیار آرام، آسوده، بدون کدام تشویش، امنیت سرتاسری، با میلیون ها پول در جیبت بنداز، به هر نقطه افغانستان میری، آزادانه رفتار میکنی، آزادانه میتونی بری. و این فهمیدی همه فهمیدی دستور همه مجاهدینایی بود که با یک مشت کشمش و یک مشت توتی که در کوها فهمیدی ماها را تیر کردن، در باغها فهمیدی سردی ها را تیر کردن. و ما باید که فعلا زنده هستیم، میگردیم، افتخار همون مجاهدین ها را باید بکنیم که فعلا در آرامی و آسودگی زندگی میکنیم.
انتظار وستا ستا پراتلو بوت پړنګ دو شولو ظلم او وحشت په ختم دو شولو ترک درنا خپور ستا پراتلو همدغه ملت چې ورسره قرباني وکړل او د قرباني په نتیجه کې روسان بیرته مجبور کړل چې وتښتېدل او روسانو دلته داسې نښې پرېښي دي چې هغه تاریخ هېرولی نه شي بنا به همو ارادت پایمردی مقاومت و دلیری مسلمانی صداقت خداپرستی که مردم افغانستان داشتند بناهن بالمثل در مقابل از یا قیام کردند و قیام‌های عمومی در قبال شروع شد خرد و بزرگ مرد و زن به حساب در جهاد افغانستان شرکت کردند مهاجر شد مردم قربانی داد مردم تلفات داد مردم بالاخره با همه امکانات با آن امکانات ناچیزی که یا به دسترس خود داشتند در مقابل یک ابرقدرت بسیار بزرگ دنیا که دنیا را در عرضه آورده بود که در اون زمان به نام ارتش سرخ شوروی یاد میشد ارتش سرخ به زانو در آورده. وقتی که شوروی ها به خاک ما افغانستان تجاوز کردند و تجاوز وحشیانه و ظالمانه خود را انجام دادند همه ملت قهرمان و غیور افغانستان بودند که با هم یکجا شدند دست با هم دادند و با قوت ایمان روسها را از افغانستان شکست دادند و روز 26 دلو روز شکست شوروی ها از افغانستان است. خدای شکی نبود که شکست روس‌ها مبارزات مردم مجاهدین افغانستان بود. تمام مردم در مقابل خشون سرخ چی مرد چی زن چی جوان در مقابلش ایستاد شدند مبارزه کردند با بیل کلان با دست خالی اما ایمانشان بود که در مقابل خشون سرخ مبارزه کردند و روس مجبور شد از افغانستان شکست کرد و پا به فرار گذاشت. همون روزی که من یادم میاد که مردم در وقتا از یک کندکشون در اونجا بود که مبر آمدن حتی طفلای خرد فهمیدی با تفنگای چوبی جور میکردن بالا منداختن خوشحالی میکردن که ما شوروی ها را شکست داده ما همین طفلای خرد با تفنگایی که فهمیدی از چوب جور میکردن نچی میکردن خوشحالی میکردن دا خو دومره افتخار لوړ د هغه ورځ ده چې موږ په خوشحالۍ د جامو کې نه جایدو په دې چې دا کسر کافر راغله او ووت لاړ او شرمنده شو خجالت سو اوس د خدای د امریکا هم لاړه نو دا چې لاړه موږ خوشحاله یو چې لاړه ووتل او دا د خوشحالۍ ورځ وه چې موږ وطن آزاد سو اوس بیا موږ ته یو بله خوشحالي راغلی خدای دې وساتي او چې دا امریکایان لاړه هغه د شرمنده شو وتښتېده او بیا موږ په جامو کې نه جایږو خوشحاله اسلامي حکومت راغلی ده او په دې باندې لوړ کوو او موږ یې هغه ملاتړ کوو په خوله واخلم نوم چې دې ته پنځو هات په خوله واخلم قدرمن او درنو لیدونکو په همدې تړاو ورځو اوس د ځوانانو سره خبرې اترې کوو چې د ځوانانو دنده او مسؤلیت څه دی د دې خپلواکیو په وړاندې تر څو د دې خپلواکیو موږ ساتنه وکړو او یاد یې همیشه زموږ په ذهن کې او وحشت په ختمېدو شولو فرق د رڼا خپور ستا په راتلو شولو ظلم او وحشت په ختمېدو شولو جوانای افغانستان با هم متحد باشند اتحاد داشته باشند علم بیاموزند و با همدیگر همکار باشند که همه قسم هر اشغالگری که در افغانستان با نظر بد دیده و تجاوز کردن با همه قسم شکست های شرم‌آور روبرو شدن که این روز باید ما پاس بداریم و واقعا جهاد مردم افغانستان فرد افغانستان از هر گوشه افغانستان اینا مبارزه کردن اینا استادگی کردن قربانی دادن شهید دادن که امروز بر ما اینا دادن بنان ما این روزه این جهاد در مقابل شوروی این بسیار یک روز مبارک میدانم و از این همیشه باید ما پاس بداریم و از خدماتش همیشه باید یاد دا چې دا خپلواکي له سیاسي اړخه څومره اړینه ده دلته یې واورئ شپږویشتم د دلوي د افغانستان په تاریخ کې د هغه ورځ ده چې دلته د افغانستان د خلکو جهاد او د دوی مبارزه رنګ راوړي او بالاخره روسان او سری لښکر دې ته مجبوره کیږي چې د افغانستان څخه
په بې شرمۍ سره ووځي او زموږ هیواد آزاد شي. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو د مشرانو له خولې څخه واورېدل چې دا خپلواکي په څومره قربانۍ سره لاسته راوړل شوې او ورسره په څنګ کې د ځوانانو مسؤلیت څه شی دی. هیره دې نه وي چې خپلواکي ترلاسه کول دومره اسانه کار نه دی. موږ او تاسو باید د دې خپلواکۍ یادونه او هغه څه همیشه له ځان سره په یاد ولرو او نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان یو نه ماتیدونکی هیواد دی او دا نړۍ ته وښیو چې افغانستان یو نه ماتیدونکی هیواد دی او د نړۍ لویو قدرتونو ته یې ماتې ورکړې چې د هغې جملې څخه انګلیس دی، شوروي دی او ورسره په څنګ کې په دې وروستیو کې امریکا او د هغې متحدین و چې ماتې کړل. قدرمن لیدونکو، موږ باید د همدې خپلواکیو یادونه همیشه د کتاب په ټکو باندې ولیکو، ورسره په څنګ کې په تصویر یې وباسو تر څو نړۍ وویني او له همدې څخه پند واخلي. دا و زموږ د دې اونۍ ملي راپور چې تاسو ته وړاندې کړو. تر بل ملي راپوره مو په پاک رب سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.